د ژوند لار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې. درنو اوریدونکو، په تیرو خپرونو کې تاسو واوریدل چې په دنیا کې د بنده پاکوالی په څلورو شیانو ترسره کیږي. لومړی توبه، دویم استغفار. په تیرې خپرونه کې د توبې په اړه موږ وغږېدلو، خو انشاء الله په نننۍ خپرونه کې به د استغفار په هکله غږیږو. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة انفال کې په 33 آیت کې فرمای: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله فرمایي او نه دی الله چې پر دوی باندې عذاب راولیږي تر څو چې ته پکې موجود یې، او نه دی الله رب العزت چې دوی په عذاب کړي په داسې حال کې چې بخښنه غوښتونکي وي. ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په دې امت کې دوه امنونه دي. یو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود چې رسول الله لاړه، لکه چې الله وایي وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم، او بل استغفار چې پاتې دی، لکه چې الله وایي وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. نو که غواړئ چې د الله رب العزت د عذاب نه په امن کې پاتې شئ، که غواړئ چې د فتنو او د مصیبتونو نه مو الله رب العزت وساتي، نو استغفار وایئ، د رب العزت نه بخښنه غواړئ. همدارنګه الله رب العزت په سورة آل عمران کې 146 آیت کې فرمای: والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله فرمایي او هغه کسان چې کله یو بد کار یعنی لویه ګناه وکړي یا په ځانونو زیاتی وکړي یعنی وړه ګناه وکړي، نو الله یاد کړي او د ګناهونو بخښنه وغواړي، او بې الله بل څوک ګناه بخښونکی نشته. او دغه خلک بیا هغه کار ته په داسې حال کې چې پوهیږي نه ورګرځي. مسلمان باید په کثرت سره استغفار ووایي او له الله رب العزت څخه تل بخښنه وغواړي تر څو یې ګناهونه محو شي او د الله رب العزت د مهرباني او د رحمت مستحق شي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې راځي، دا حدیث ابو داود روایت کړی او ځینې علما ورته ضعیف هم ویلي: څوک چې زیات استغفار وایي، الله رب العزت به ورته له هر خفګان او پریشانی نه راحت او له هرې تنګسیا څخه د خلاصون لار وګرځوي او له داسې ځایه به روزي ورکړي چې د ده په ګمان کې به نه وي. جعل الله له من کل هم فرجا. د هر خفګان او پریشانی نه به الله دوی ته راحت ورکړي، او په پای کې وایي ویرزقه من حیث لا یحتسب. همدارنګه ام المؤمنین عایشې صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای: ښه ژوند او نیکه بدله ده هغه چاته چې په خپلې عملنامه کې ډیر استغفار عمومي. علامه ابن رجب حنبلی په خپل کتاب کې جامع العلوم والحکم کې د حضرت حسن بصری رحمه الله قول را نقل کوي. حسن بصری رحمه الله وای
تاسې په کورونو کې پر دسترخوانونو باندې په لارو بازارونو او په مجالسو کې او هر چیرې چې یاست ډیر استغفار وایي، ځکه تاسې نه پوهیږئ چې څه وخت د الله رب العزت بخښنه او مغفرت را نازلیږي. او د لقمان حکیم څخه نقل شوي دي چې هغه خپل زوی ته دا نصیحت کوه: ای زویه، خپله ژبه دې په دې باندې عادت کړه چې اللهم اغفر لی، ای الله بخښنه راته وکړي، ځکه چې الله رب العزت ته داسې ساعتونه او داسې وختونه دي چې هغې کې د غوښتونکي غوښتنه نه رد کوي. ته همیش په خپله ژبه باندې استغفار وایه. امید ده چې الله رب العزت تا ته بخښنه وکړي او رب العزت ستا د ګناهونو نه تا ته تیر شي او رب العزت دې د جهنم د اور نه وساتي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارکو ارشاداتو کې د استغفار ځینې خاصې کلمې او د هغې فضائل راغلي دي. باید چې هر مسلمان یې ویلو ته توجه وکړي او هغه خپله وظیفه وګرځوي، تر څو د ګناهونو له چټلیو څخه پاک او له خطرونو څخه نجات ومومو. چې په دې ځای کې به زه د استغفار ځینې مهمې کلمې او د هغو فضائل تاسو ته په لنډه توګه وړاندې کوم. د ابو داود او د ترمذي حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای: څوک چې ووایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحی القیوم واتوب الیه، یعنی بخښنه غواړم له هغه الله څخه چې بې له هغه بل څوک د عبادت مستحق نشته، ژوندی او انتظام کوونکی دی او هغه ته توبه وباسم، نو الله به یې ګناهونه وبخي که څه هم له جنگ یعنی د جهاد څخه فرار کړی وي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحی القیوم واتوب الیه. دا خو څه سخته نه ده. همدارنګه د ابو داود او د ترمذي بل حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی. هغه فرمایي چې موږ په یوې ناستې کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه 100 ځله دغه کلمه شمیرله چې رسول الله به ویل: رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. ای ربه، ته ما ته بخښنه وکړي او توبه را باندې وباسي او قبوله یې کړې، بېشکه چې ته ډېر توبه قبلونکی او ډېر مهربان. دا خو اسانه ده. که غواړې چې رب العزت دې د ګناهونو نه پاک کړي په دنیا کې، نو وایه چې رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. همدارنګه د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث بیا هم حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی. هغه فرمایي چې ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه محمد رسول الله ته وویلې: داسې یوه کلمه راته وښیه چې په لمانځه کې وایم. محمد رسول الله ورته وفرمیل: داسې وایه: اللهم انی ظلمت نفسي ظلما کثیرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم. ای الله، ما له خپل ځان سره زیاتی او ظلم کړی او یوازې ته بخښونکی د ګناهونو یې، نو ما ته له خپله جانبه بخښنه وکړه او پر ما باندې مهرباني وکړه، بېشکه چې همدا ته ډېر بخښونکی او زیات مهربان. او امام ابن رجب حنبلی رحمه الله وای: بهترین استغفار دا دی چې بنده لومړی د خپل رب ثنا ووایي: الحمدلله رب العالمین، او بیا پر خپل ګناه باندې اعتراف وکړي، وایي چې یا الله دا ګناه مې کړی، او د دې نه وروسته بیا د خپل رب نه بخښنه وغواړي، لکه څرنګه چې د سید الاستغفار په کلمه کې راغلی دي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي: د بخښنې سردار یعنی د استغفار مهمه کلمه داسې ده چې بنده ووایي: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ای الله، ته مې الله او ته مې پالونکی،
د عبادت مستحق نشته اراکوزیا مګر رادیو. همدا ته یې. زه دې پیدا کړی یم او زه دې بنده یم او زه تر خپل وسې پورې ستا پر وعدې ولاړ یم. پناه غواړم له تا څخه له شر د هغه څه چې ما کړي دي. اقرار کوم ستا پر هغه نعمت باندې چې پر ما دې کړی دی او په خپلې ګناه باندې اعتراف کوم بېشکه چې نه بخي ګناهونه بې له تا بل څوک. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای که دغه کلمه څوک په پوخ باور او په پاخه یقین سره د ورځې له پلوه ووایي، که په دغه ورځ کې دا مړ شي مخکې له دې چې بېګا شي الله به جنت ته لیږي. او که دغه کلمه د شپې له پلوه په پوخ باور او په پوره یقین سره ووایي، که شپې مړ شي مخکې له دې چې سهار شي الله رب العزت به جنت ته روان کړي. نو ګرانه وروره او درنې خورې، د دنیا ژوند ډیر محدود ژوند دی او موږ او تاسو ټول ګنهګاران یاستو. د الله د حکمونو نه م سرغړونه کړې، هغه عملونه م کړي چې په هغې باندې الله او د الله رسول خفه کیږي. نو راځئ چې خپل دا ګناهونه په استغفار ویلو سره پاک کړو تر څو رب العزت ته پاک ورشو او الله رب العزت مو جنت ته ولیږي. همدارنګه د استغفار په دې باب کې دا هم ډیره مهمه ده چې یو مسلمان له هر نیک عمل څخه وروسته استغفار ووایي او له الله رب العزت څخه بخښنه وغواړي، لکه څرنګه چې په نصوصو کې د فرض مانځنه وروسته، د شپې د مانځنه وروسته یعنې د تهجدو نه وروسته، له عرفات څخه د راښکته کېدلو په مهال او د اوداسه څخه وروسته د استغفار ویلو یادونه شوي چې ځینې هغه نصوص به زه تاسو ته وړاندې کړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله له لمانځه څخه سلام وګرځولو نو 3 ځلې به محمد رسول الله ویل استغفر الله استغفر الله استغفر الله. یو وار به الله اکبر ویلې، 3 وارې به استغفر الله ویلې. نو ته هم ګرانه وروره او درنې خورې چې کله د فرض مانځنه سلام ګرځئ یو وارې ووایه الله اکبر، د هغه نه وروسته ووایه استغفر الله استغفر الله استغفر الله. د مسلم صحیح حدیث دی. همدارنګه د الله رب العزت د دې قول په تفسیر کې چې الله فرمایي وبالاسحار هم یستغفرون، له حسن بصري نه نقل شوي دي. هغه وایي مد الصلاة الى السحر ثم جلسوا یستغفرون ربهم. دغه خلکو به تر سهار وختې یعنې پېشمني پورې لمونځ وکړه، بیا به کېناستل له خپل پالونکي څخه به یې بښنه غوښتله. همدارنګه له عرفات څخه د راښکته کېدو په مهال الله داسې حکم کوي ثم افیدو من حیث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحیم. بیا تاسې ای قریشو له هغې لارې راښکته شئ لکه څرنګه چې نور عرب راښکته کیږي او له الله څخه بښنه وغواړئ بېشکه چې الله ډېر بښونکی او زیات مهربانه دی. او په حدیث کې له اوداسه څخه وروسته د دې کلمې ویل راغلی دي اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین. ای الله له توبه ویستونکو او له پاکانو خلکو مې وګرځئ. او امام ابن قیم رحمه الله فرمایي له اوداسه څخه وروسته د دغې کلمې ویل مستحب دي او له اوداسه څخه وروسته توبه ویستل دي. نو رب العزت دې موږ ته هم توفیق راکړي چې په استغفار باندې خپل ځانونه په دنیوي ژوند کې پاک کړو تر څو رب العزت ته د ګناهونو نه پاک ورشو. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. په دنیا کې د بنده پاکوالی په 4 شیانو ترسره کیږي. اول توبه، دویم استغفار، دریم نیک اعمال. لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة هود کې 114 آیت کې فرمای ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکرى للذاکرین. بېشکه چې نیکي بدي له منځه وړي. او الله فرمایي چې په دې کې د نصیحت اخیستونکو لپاره یادونه او نصیحت دی. او د ترمذي حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه ته فرمایي اتق الله حیث ما كنت واتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن.
هر چیرې چې له الله رب العزت څخه وویرېږه او د بدي پسې نیکي کوه چې له منځه وړي، یعنې دا کومه نیکي چې د بدي پسې وروسته کوي هغه ستا بدي له منځه وړي، او له خلکو سره په ښو او غوره اخلاقو چلند کوه. قرآني او نبوي نصوص کله یو پلوه په دې دلالت کوي چې نیک عملونه الله ته د قربت او جنت ته د ننوتلو ذریعه ده، نو له بله پلوه په دې هم دلالت کوي چې هغه د ګناه د محوه کولو او د بخښنې وسیله هم ده. انشاء الله په دې راتلونکو خپرونو کې به تاسو ته ځینې هغه اعمال بیان شي چې د هغو په کولو سره الله رب العزت ستاسو ګناهونه محوه کوي، چې په دې اعمالو کې لومړنی عمل ایمان او جهاد دی. لکه چې الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم. ای مؤمنانو آیا ونه ښایم تاسې ته داسې یو تجارت چې له دردناک عذاب څخه مو خلاص کړي. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هغه دا چې په الله او د هغه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې پوخ باور ولرئ، د الله په لار کې په خپلو مالونو او نفسونو سره جهاد وکړئ. که پوهیږئ نو دغه کار تاسې ته غوره دی چې ګناهونه به مو وبخي. یغفر لکم ذنوبکم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. ګناهونه به مو وبخي او داسې جنتونو ته به مو داخل کړي چې لاندې ورڅخه ویالې بهیږي او ښایسته ځایونو د هستوګنو ته به مو ننباسي چې په جنتونو د همیشه اوسېدلو کې او دغه لویه کامیابي ده. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، د ترمذي حدیث دی، آیا تاسې دا نه خوښوئ چې الله درته بخښنه وکړي او جنت ته مو داخل کړي؟ صحابه و کرامو ویلې هو. محمد رسول الله ورته وفرمیل نو بیا غذا وکړئ. نو که ته د الله رب العزت په لاره کې مبارزه کوي او هدف دې اعلای کلمت الله حق وي چې د الله د دین کلمه پورته کړي، هغه مشرکین، هغه کفار چې په اسلامي ټولنه باندې یرغل کړی، اسلامي مقدساتو او شعائرو ته سپکاوی کړی، د هغو لاسونه قطع کړي او د مظلومو مسلمانانو نه دفاع وکړي، رب العزت به ستا دا نیک عمل نه ضایع کوي. کوم ګناهونه دې چې په ژوند کې کړي الله به هغه درته وبخي، او که په دې لاره کې ته وژل کیږي الله رب العزت به د شهید درجه درکوي، او که ستا په لاس باندې کفار او متجاوزین او یرغلګر وژل کیږي الله به تا ته د غازي لقب درکوي. همدارنګه دویم لمونځ او اودس د بخاري او د مسلم حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې خبر راکړئ ماته که چیرې له تاسې څخه د چا د کور په دروازه کې د اوبو ویالې وي، ارأیتم لو ان نهرا بباب احدکم یغتسل فیه کل یوم 5 مرات. چیرې له تاسې څخه د چا د کور په دروازه کې د اوبو ویالې وي، روزانه پکې 5 ځله لامبي، نو آیا د هغه پر بدن به کم خیری او یا کومه چټلي پاتې شي؟ صحابه و کرامو وویلې چې هیڅ خیره به پر بدن پاتې نشي چې د کور تر مخه یې ویاله وي، نهر وي او په هغه کې د ورځې 5 ځلې لامبي. نو محمد رسول الله وفرمیل نو همدا مثال د 5 لمنځونو دی چې په هغې سره الله ګناهونه محوه کوي. که ته د 5 وخته منځونو پابند یې او هغه مونځ په ټول آداب سره ته ادا کوې، رب العزت به ستا ګناهونه محوه کوي، الله به دې د ګناهونو نه پاک کوي. همدارنګه د مسلم حدیث دی،
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي نشته هیڅ یو مسلمان چې کله فرض لمونځ حاضر شي نو دی په ښه شان اودس وکړي، په لمانځه کې ښه خشوع او عاجزي وکړي او په ښه طریقه رکوع وکړي، مګر دا چې د مخکینیو ګناهونو لپاره به دغه عمل کفاره وګرځي، تر څو یې چې په لوی ګناه باندې راتګ نه وي کړی او دغسې عمل به همیش داسې کوي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی د مسلم حدیث دی من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطایاه من جسده حتی تخرج من تحت اظفاره. څوک چې اودس وکړي په ښه شان سره نو له بدن څخه به یې ګناهونه اوځي تر دې چې د نوکانو لاندې ګناه هم ورڅخه وځي. نو رب العزت دی موږ ته په خپل ژوند کې د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو په دې نیکو اعمالو سره الله رب العزت زموږ ګناهونه راته وبخي او رب العزت مو په خپل ژوند کې د ګناهونو نه پاک کړي. نو قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو د دنیا ژوند ډیر لنډ ژوند دی. په دې ژوند باندې او په دې خوندونو او خواهشاتو باندې کله مه دوکه کیږئ. الله ته به ورځئ، الله رب العزت به درنه پوښتنه کوي. نو راځئ چې د ګناهونو نه توبه وباسو، خپل رب ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړو، خپل رب نه بخښنه وغواړو او د نیکو اعمالو پابند شو تر څو زموږ رب زموږ نه راضي شي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.